السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حامد و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره وینځې غلامان د کله نه شروع شول، څنګه شروع شو، او دا وینځه که یو سړی په چا باندې خرڅه کړي نو هغه سړی به ورسره نکاح کوي که بغیر د نکاح هم ورسره کوروالی کوی شي. جناب محترمه، د وینځې او د غلامانو صورتونه خو په شریعت نه وړاندې هم ول. زمونږ شریعت راولګي د په هغې کې کمی وکړه. لکه پخوا زمانه کې به یو 4-5 قسمه قیدیان به هغه غلامان کېدل، یو 4-5 قسمه خلک به غلامان کېدل. اوله دا و چې په جنګ کې به ونیو قیدي به یې بس به غلامو. دویم صورت به دا و کله به د فقر او د فاقي او د قرض د وجې نه یو سړی د چا دومره قرضداره شي چې قرض به یې نه شو خلاصوی، نو هغه به بیا ځان یا ښځه یا بچي ورسره غلامان کړل یا وینځي. دریم نمبر به دا و چې یاره په قمار کې به یو بل سره وبیلل، بس ستا څټ زما شه او زما څټ دا شه. دا باقاعده طور سره دا قمار به په شریعت کې په جاهلیت کې کېده، د شریعت نه مخکې، ځکه خو شریعت راولګېد او دی حرام ګڼلی دی. نو یو بل سره به قمار او جواري به ورسره کوله، بس په دې جوارۍ کې به یو بل سره بس وبیلل، یا به ښځه پکې وبیلله یا به بچي پکې وبیلل، هغه به بیا د هغه غلامان ول. او څلورم صورت دا و چې یو سړی به د یو ځای نه لاړه، بس یو که ماشوم به اغوا که پټ پیک او به بلې علاقې ته وي وړول ته به په چا باندې خرڅ کړه، نو هغه به د هغوی غلام و. شریعت راولګېد دغه ټول صورتونه پکې ختم کړل، سوا د هغه اولني صورت نه چې یاره په جنګ کې یو قیدي ونیولی شي. خو د هغې دپاره به شرایط دي. شریعت راولګېد او د هغې دپاره 4 شرطونه ایښي دي. اول شرط دا دی چې دا کم کس په جنګ کې قیدي شه دا به مسلمان نه وي. که د جنګ نه مخکې دغه کس مسلمان و نو دا بیا هم غلام کېدی نه شي، ځکه ابتداءً رقیت نه دی، ارقاء، رقیت او غلامی دا په کافر باندې راځي، دا په مسلمان باندې ابتداءً نشي راتلی. یو ځل چې ور باندې راغله که د هغې نه وروسته بیا دی مسلمان هم شي او مسلمان نه د زماني لوی محدث هم شي، بیا دا غلام دی. خو چې یو ځل اول چې په ده باندې غلامي راځي نو دی به هغې دپاره کافري. نو شرط پکې دا دی چې اوله دا ده چې د دې نیولو نه مخکې به دا سړی مسلمان نه وي. یو دویمه دا د شرعي جهاد کې به نیولی شوی وي. که یو کس دوه یو ځای ته لاړل او یو د چا کافرانو ښځې راوتښتوله، یا انډیا ته یو سړی واوړېده یا بل یو کفري ملک ته واوړېد او هغې ځای نه یو ښځه راوتښتوله او دلته یې راوسته، وایي دا زما وینځه ده، دا غلطه خبره ده، دا نه کېږي. نو شرعي جهاد لاندې به یې دا ښځه یا سړی نیولی. درېیمه دا ده په دې کې به د مسلمانانو د امیر رایه وي. د مسلمانانو امیر به باقاعده طور سره په دې رایه ورکوي چې دا عمل کوو دا نه کوو. دې کې د مسلمانانو د امیر ته د دې تفویض شته. او څلورم صورت پکې دا دی چې مسلمانانو به د کافرانو سره معاهده نه وي. که مسلمانان راولګېدل او د کافرانو سره معاهده وکړه چې یاره مطلب دا د اصل وجه دا ده چې دا وینځه او غلامېدل دا شرعي حکم نه دی، دا شرعي اجازت دی. نو چې اجازه کوم عمل چې حکم نه وي، امر نه وي او هغې کې اباحت او اجازت وي، نو هغې کې سړي ته دا اختیار شته دی چې اوس یو سړی دی تا ته یو څه درکوي، یا مطلب یو خوراک ته د یو ځای ته بیایي، ستا خوښه ده که خوراک خوري وخوره که نه خوري، شریعت ته په دې باندې نه ګناهګاروي. نو دا قرنګې په دې وینځه کېدل او غلام کېدل کې شرعاً اباحت دی، اذن دی پکې، اجازت دی پکې، امر شرعي نه دی چې خامخا به دا کار کوي کنې غاړم بندېږي. نو چې کله دا عمل خامخا نه دی نو د دې وجې نه بیا د مسلمانانو امیر ته یا د مسلمانانو حاکمانو ته د دې شي اجازت شته چې دا شی موقوف کړي، ووایي چې یاره نن سبا به موږ وینځې او غلامان نه ساتو. نو دا وګوره، نو دا قرنګې دا یو 4 شرطونه پکې دي. نو که چېرته د دې 4 شرطونو لاندې دغه څوک چې دا ښځه وه یا سړی و دی ونیو نو سړی به غلام وي او ښځه به وینځوي. ښه یوه مسله خو دا شو. بله دا شوه چې په بل چا یې خرڅه کړي، نو چې بل چا باندې خرڅه کړي نو که هغه د بل چا نه فارغه وه، یعنې یو صورت یو سړي وینځه په ابتدا کې جهاد کې نیولې، نو دا وینځه بل چا ته په نکاح نه ده ورکړي، نو دی که په بل چا باندې خرڅه کړي نو بالکل هغه سړی د دې ښځې د ملک رقبي او ملک بوضعي د دواړو مالک دی، د څټ هم مالک دی، په بل چا یې خرڅوی هم شي، او د بوضعي مالک دی، بغیر د نکاح ورسره کوروالی کوی شي. خو که نه دا وینځه تیاره د بل چا په نکاح کې و او هغه سړي بیا په ده خرڅه کړه، داسې هم کېدی شي زما وینځه ده او زه بل سړي ته په نکاح ورکړم، دې کې هېڅ مسله نشته. بس هغه متا ظفرت بها وطئت والا مسله ده، هغه به ورسره کوروالی کوي، بچي به راوړي او زما به وینځي، داسې ترتیب به کېدی شي. نو که یو سړي په بل چا باندې داسې وینځه خرڅه کړه چې هغه وینځه د بل چا په نکاح کې وه، نو دی بیا ورسره کوروالی نه شي کوی، ځکه چې هغه خو تیاره د بل چا په نکاح کې ده، نو وینځه به د ده وي خو کوروالی ورسره کوی نه شي. نو که داسې وینځه وي چې هغه د بل چا د نکاح نه فارغه یو په ده باندې خرڅه کړي، نو بالکل هغې سره کوروالی هم بغیر د نکاح جایز دی، خو استبراد رحم به کوي، یو میاشت به
ورته ګوري یو میاشت یعنې یو حیض به ورته ګوري چې حیض یې راغی او پاکه شو بس بیا ورسره جما کوی شي. نو خلاصه دا شوه چې ابتداءً غلامي دا په د کفر د حالت نه شروع کیږي، خو هغه کفر حالت چې د شرعي جهاد ما تحت د مسلمانانو د امیر او معاهدې نه بغیر دغه کافر ونیولی شي، نو دا به که ښځه و نو وینځه به وي که سړی و غلام به. او بله دا ده که په چا یې خرڅه کړي نو بالکل ملک رقبي او بزعي دواړه وي، خو حالکه چې دا ملک بزعي د نکاح نه فارغي. دا مسله کفایت المفتی لیکلي 2 جلد 193 نمبر صفحه د کتاب الجهاد 3 باب غلام و جاریه. خدا ښه مزیدار اعلی خوندوره فتاوا محمودیه لیکلي. فتاوا محمودیه کې پورا تفصیل ور باندې کړی 2 جلد 365 نمبر صفحه د کتاب النکاح. فتاوا دارالعلوم دیوبند کې تعریف هم کړی چې د وینځه لونډي الته دغه کې ورته لونډي وي باندې ورته وي اردو کې وای هغه چاته وای. نو فتاوا دارالعلوم دیوبند 2 جلد 165 نمبر صفحه د کتاب النکاح. او فتاوا عثماني دا مسله ډیره ښکلې حل کړې 3 جلد 28 نمبر صفحه د کتاب البیوع. نو دا خلاصه شوه چې ابتداءً به کافر وي، د شرعي جهاد ما تحت بنیولی شوي، د مسلمانانو د امیر رایه به پکې وي، معاهده به پکې نه وي، بالکل دا وینځه ده. او که په بل چا باندې خرڅه کړي او د بل چا د نکاح نه فارغه وه نو بغیر د نکاح هم بعد الاستبراء ورسره معامله کوی شي. السلام علیکم ورحمت